راځي دا ویډیو وګورو. ته خو اوس نور بده کې دا خبره ني جمشید بوم پري اغه نمونه چې دي نو اغه مونږ خپل ټیم ته ویلي چې تاسو سه تقریبا 1890 پورې چې کوم لیست ما کتلې نو هغه سه 1890 پورې لیست ده. اسی ټیک ټاکران چې کم په هاش ویډیوګانې جوړي دا خلک با گرفتاریږي او ځان چې د نوريډي ساتي قبل خپل درسته کې دا یوازې د شهنام جنگ نه دی، دا یوازې ستاسو جنگ نه دی، دا زموږ د قوم جنگ دی. مونږه د خپل قوم د عزت دفاع کوو. پدې کې ډي بي او صاحب مردان چې دین هغه قدم اوچت کو اوس هر ضلع پولیس والے ته په خدمت کې دا گزارش ته چې تاسو دغه شاندې غیر چاپیره لغونته نظر واچوي چې کم داسې په هاش ټیک ټاکرانی دا غي خلاف تاسو هم چې دین کریک ډاون شروع کړو دغه ټیک ټاکران راونی سي. Thank you so much. تاسو د ټیم ډیره زیاته شکریا دا کوم تاسو ماته موقع راکا دا سیدجی دا د یو ورځ خبر نه 3 سال جدوجہد د شاته 3 سال مونږه مهنت کړې دي 3 سال مونږه د ټیک ټاکرانو باندې جرګې کړې دي د سره ناسو دي تم ریکوست کړې دي چې تاسو برای مهرباني تاسو قسم حرکت مکوي. خو بدقسمتي دا چې کله 3 سال مخکې مونږه دا سټیپ اغشتنو هغه ټیم 20-30 کسان او 100-200 نوړې دي دا ټیک ټاکران په خیبر پختونخوا کې دا څه خډیر دي خو چې کوم پکې غفحاش دي. مونږه د دې خلاف ریټ دایر کو هغه کې ثاقب الرحمن د نوشهرا دین علاوه کاکا خیل لا فارم د پېښور کې های کورټ دین علاوه نور 100 وکیلان مونږ سره رابطه وکړي چې مونږ هم تاسو سره د کې شامل یو او مونږه د کیس کې تاسو سره یو خو چونکه کاکا خیل لا فارم چې دین هغه وی چې مونږه فرست مونږه د باندې اټمپټ کوو دا غي نه پس په بیا کوم ته ضرورت یې موږ ځان سره نور مرګري هم دي کې یوځای کو. مونږه ریټ دایر کو په های کورټ کې هغه کې مونږه دیلو ایویډنس په یو اس بي په شکل کې در په هغه تاسو له درکړې مو هغه ایویډنس چې کوم دي هغه کې مونږه د دې ویډیوز چې کوم دي هغه ویډیوز کوم چې په پلیټ فارمز باندې پراتی دي فحاش دي گیمز دي کپڑے وستل دي د یو بل بیزتی کول دي د یو بل د ملکونو بیزتی کول دي د جنډو بیزتی کول دي واټ ایور چې هر څه اخلاقیات نه لاندې خبرې دي هغه مونږه کې ایته ورکه دا سینه چې لکه دا اف آی آر شو او دی بچ شو نو خبره ختم شو دا سه بني د کې غټ ججمنت را روان دي ٹھیک شو د کې مونږ ورته دا ویلي چې د کې تاسو ټیک ټاک رو غوړې دي کې تاسو اف آی آر رو غوړې دي کې تاسو پولیس رو غوړې دي کې چې څومره اداري ټول رو غوړې د کې مردان کې شفیع الله خان د اس پی دی ډومبه سټپ غواغشتو چې هغه په گرفتاری شروع کې زدا غډیر زیات شکریا دا کوم نومې د لپاره زه اغشتل غواړم چې هغه د کې فرست سټپ واغشتو. دویمه خبره دا سیدا چې د هر ضلع د ډي پی او د هر ضلع د اس پی انویسټیګیشن یا چې څومره پولیس افیسر دي دا د دې ډیوټي هم جوړیږي چې په معاشره کې یو اخلاقیاتو نه لاندې کار کوي چې دی باغې خپل اف آی آر وکي. هر ډیسټریکټ بخپل کسانو باندې خپل اف آی آر کوي د نوخار کې چې څوک دي دا غي بنوخار ډي پی او کوي په مردان کې مردان کې 400 کې 400 خو اوس دا زما سره ډیوټي زما دا ډیوټي جوړیږي چې زما تعلق 400 سره د نوزو د 400 ډي پی او ته دا په ګوتا کوم چې دا کسته او د ویډیوز دي ٹھیک شو که یو کس په منوخار کې دی او تاسو ته پته لګي برای مهرباني تاسو الته ډي پی او لتلی شي ډي پی او به تاسو ته ویلکم هم وي تاسو خبره به موري او تاسو په خبره باندې باغا دي خلکو خلاف کاروایی هم کوي تاسو ځان سره ایویډنس وړئ شي په موبایل کې هغه غي ته پی آر او ته تاسو ورکول شي چې ایویډنس تاسو سره وي. په خیبر پختونخوا کې په هر ګوټ کې کچا ته د ټیک ټاکر خلاف پته لګي هغه متعلقه ډي پی او لاړ شي ته د ریکوست وکي کله چې خبره نه منل کیږي موږ سره ډایرکټ رابطه وکي. دین علاوه زدا یو خبره کوم چې زمونږه د چا ذات سره کار نشته زمونږه د چا کار کو څوک لایف کوي هغه سره زمونږ کار نشته کو څوک ټیک ټاک کوي زمونږه سره کار نشته زمونږ صرف هغه خلکو سره کار دی د چا د لاسه چې زمونږ روان نسل تبا کیږي د چا د لاسه چې اخلاقیات تبا کیږي د چا د لاسه چې دلته کې عزتدار خلک بي عزت کیږي مونږ صرف د هغه خلکو خلاف یو. دغه خبره دا سره مونږ د چا نوم یو پولیس لم نه ور کړی دا یو خبر ز کلیر کوم
اکثر وی فلانی گرفتار کو تاسو نوم ورکړي فلانی گرفتار کو تاسو نوم ورکړي دي مونږه 1200 ویډیوز ایز ایویډنس ورکړي دي مونږ نوم په دین ورکول مونږ سوق پاتې نشي دا به هر ډیسټریکټ چې دی هغه خپل ګوري چې زما په ډیسټریکټ کې څوک ګنده سړی دی بالکل تاسو په خبرو رسېږئ کنه نو دا د اغي ذمہواری ده مونږ ورته صرف دا ویلي چې مونږ دا غواړو چې دې کې دا ګنده خلک لری شي دې ته سزا ملو شي یا که یو ګنده سړی یا یو جینې درازي هغه یو افیډیویټ ډي پی او لور کوي چې ما دا کم کار کړی دی زه پاغه د قوم نه معافي غواړم نن نه پس به زه دا غلط کار نه کوم نو بالکل هغه به دغه کېدی شي ځکه چې انسان نه غلطي کیږي موږ ټول انسانان یو موږ د پیسو په لالچ کې غلطي وکړو د الله ته رجوع کوو معافي غواړو مردان کې تقریبا پړومبه شپه باندې 2 کسان گرفتار شوي سبانه چاپی سٹارټ دي پړومبه فیس کې شپږ ټیک ټاکرانو خلاف دی اف آی آر ورکړی دی پولیس دین علاوه د کې دا یو خبر زکوم یو دوه نمونه زاغشتل غواړم دا او دا زوازه غشتل غواړم یو جمشید یو بوم پری چې دانو انسان د دې بچی چې دینو آغا معذور دي چې دا کور کې نیوي نو ای بخوري سو ځکه چې دا ایله په خله کې په چمچ باندې ایله روټه ور کوي مونږ په دې ډو خګولو مونږ به ویرا د دې شاته د درې معذور بچی دي ټیک ده کنه خو تر کله پورې به دا شی رواني دی خو خودري معذور بچي افیکټ کی خو دې خو د الله سره ټول پښتانه افیکټ کی نو مونږ کو دومره صبر وکړو چې د دې درې بچي دي کدا دا گرفتار شي دا حوالات تلل شنو دی بچوله به رزق سو کور کوي دی بچوله به خلیک نوړې سو کور کوي مونږ دغه ته دا خبره کته خو اوس نور بده کې دا خبره ني جمشید بوم پری اغه نمونه چې دي نو اغه مونږ خپل ټیم ته ویلي چې تاسو لاړ شئ دا په دې فایار کې ولې نه دی راغلي چې دا کوم به شوی دی چې دا خو انتهایی تھرد کلاس ویډیوګانې جوړي ٹھیک ده کنه غن د جیب مکمل غن دا سه په ابټاباد کې یو جینې دا سه پښتني ډيري جینې کې دي چې اغه لګیا دي دکا غنده کارونه کوي نو ان شاء الله ستاسو دعا سره ستاسو مدد سره د ټولو پښتنو ته زدا یو ریکوست کوم دا یوازې د شهنام جنگ نه دی دا یوازې ستاسو جنگ نه دی دا زموږ د قوم جنگ دی مونږه د خپل قوم د عزت دفاع کوو مونږ چې به مشران ولاړو مونږ به کې ناشتي نشو مشر چې به یو خبرو کا مونږ به غلط جواب نشو ورکولې بهشک مونږ په غلطي نمو خو مونږ به جواب نه ورکولو اوس سدي اوس کنځلې اوس بیزتی اوس مونږ کوم طرف ته روان یو لیک سوچ پکار دي نو تاسو ټول ته زما دا یو ریکوست چې برای مهرباني کوشش وکړئ چې په دې کې مونږ ټول یو ځای شانم به سونه کسانو خلاف ټیک ټاکرانو خلاف د چکم لایو گیمونه راځي دا سونه کسان یادې تقریبا 1890 پورې چې کوم لیست ما کتلې نو هغه 1890 پورې لیست ته نمونه د چاغشتل په دې نو غواړم ډیر خلک داسې چې گرفتار شوی ني بیا او تختی یا نور څه ډرامیو کې نو تقریبا 1890 پورې لیست تا چې دینو دا خو دی کې دي چې دا زیاتم شي او دا 1890 پورې کسان چې چا ویډیوز موجود دي نوم د چا د دې د پاره نالم چې زه نه غواړم چې دا یا او تختی یا دا یو سیف کارنر والی یا ځان له یو تعلق ګوري چې گرفتار شي نو ښکار بشي